نو کو تاسو کې قابلیت وي نو کو هغه پښتو وي که آرټ وي که لټریچر وي که چې کم سیزم وي په دنیا کې به هم قدر ډېري د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي او بله خبره د خلکو ذهن کې دا ده چې دې کې خو پیسې نشته دی مړه په دې مضمون کې خو پیسې نشته اسکوپ یې نشته دی که نه دا یو خبره یاد وساتئ کو کله ستاسو والدینو کې خدای پاک دې روغ او جوړ ساتي کو چاته خدای نه هاسته هارت اٹیک وشو نو تاسو هغه کم ډاکټر لبوځئ چې قابل ډاکټر وي پوهه ډاکټر وي که نه چې بس عام د زړونو ډاکټر وي کم لی بوځئ هارت سپیشلیسټ او بیا په هغه هارت سپیشلیسټ کې بیا کم ګورئ چې ټول نه ښه وي وایي دا نور ډاکټران نه دي څه دا ولې په هغې کې بیا مونږ چانټي کوو وجه څه ده کامن سیز څه دی قابلیت نو کو تاسو کې قابلیت وي نو کو هغه پښتو وي که آرټ وي که لټریچر وي که چې کم سیزم وي په دنیا کې به هم قدر ډېري کله چې دا ټماټر لږ وي نو بیا ګران وي که ګران نی ګران وي که نه او چې ټماټر سم ډېري په لارو کوڅو کې نو بیا ګران وي بیا ارزان وي نو نن سبا کوالټي نشته دی خلق د خپل شوق مطابق سبجیکټ ناخلی د هغې د وجې نه د هغې سبجیکټ نه په هغه باندې اثر وي د هغه په ژوند باندې اثر وي نه ترې بل څوک متاثره کېږي نو څنګه به قدر و قیمت سیوا شي نو چې کله ستاسو د شوق مطابق سبجیکټ وي نو ستاسو کوالټي به ډېره های وي چې کوالټي به های وي نو ستاسو قدر به ډېر سیوا وي چې قدر ډېر سیوا وي نو خلک به ستاسو د خولې مطابق فیس درکوي داسې کسان زه پیژنم چې هغوی کوچنګ کوي زما استاد دی سلیمان احمر صاحب زمانه د تیرو لسو کالو سره زما هغه سره تعلق دی او چې کله زما کوچنګ هغه کوي زه د یوې ګنټې هغه له 8,500 روپۍ ورکوم 8,500 روپۍ د یوې ګنټې او داسې خلک شته چې د یوې ګنټې لکونه روپۍ اخلي که نه اخلي دا نور غله خلک ولې نه ورکوي د هغې وجه دغه ده چې هغه خلک پیشنیټ وي او د پیشنیټ د وجې نه هغې کې کوالټي داسې لیول ته رسېدلي وي چې د هغې د هغه په بدن د هغه په خاندان د هغه په شخصیت باندې هم اثر کړی وي او چې مونږ وله وشو نو مونږ باندې هم اثر وکړي انسپریشن ترې واخلو نو ځکه وله ډېر غټ قیمت خلک ورکوي داسې ده که نه نو پیسه هم شته دی په خپل شوق کې زما یو پیجنګلو دی نو هغه ته به پلار وي په ورکوټوالي کې د بېوقوف بچیا ته په دنیا کې نه چلېږې نو هغه به ورته په ورکوټوالي کې بابا وي زه به ځان له خپله دنیا جوړم ژوند خو انجوای کوي نو دقه شانتې کو ستاسو قابلیت وي د شوق سره نو تاسو به خپله ځان له دنیا جوړ کړئ بیا به دنیا تاسو پسې راځي انشاءالله د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي